السلام علیکم ګران شاګردان الله دې وکړي چې روغ جوړ بیاست. راځو د نن سبق ته. د نن سبق چې دی هغه د هیو او د هیس په باره کې دی. ډېر بنیادي سبق دی. د هیو هیز معنا پر دې باندې جملې ډېرې ښایسته ناولره جملې مې درته راوړي دي، جوړې کړي دي. نو یار به پر هیز باندې جملې درته جوړوم، بیا به پر هیو باندې جملې درته جوړوم. اول د دې معنا درښیم، بیا د دې استعمال په جملو کې. راځئ در سره وایستی. اول معنا دا ده د هیو د هیز د دواړو یوه معنا ده چې معنا درلودل، لرل، د دواړو یوه معنا، مګر استعمال یې جلا دی. هیو د جمع سره، هیز د واحد سره. جمع نمونه لکه آی وی یو دی، علی او آمین، او واحد نمونه لکه هی شی ایټه، نازیه یا اقبال. د دا دپاره راځئ دا جملې راسره ووایاست. دغه باندې به ستاسو ډېر سرخلاص ډېره ګټه به درته ورسي. ستاسو سپیکینګ به ډېر در برابر کړي. اول he has many books، د ده سره ډېر کتابونه دي. she has to study، دا باید مطالعه وکړي. she has to go home، دا باید کور ته ولاړه سي. he has much work to do، ده ته ډېر کار پاته دی. she has a dog، د دې سره یو دانه سپی دی، معنا دا یو سپی لري. he has an apple، دی یو سیب لري، د ده سره یو سیب سته. او اوس هم د هیو جملې. they have many books، د دې سره ډېر کتابونه دي. have you a dog in the house، ایا ته په کور کې سپی لرې؟ تاسو کور کې یو سپی لرئ؟ سته. I have a 50 mega pixel کیمرا، زما سره 50 میگا پکسل کیمرا سته. they have an ordinary residency، د یو معمولي د اوسېدو ځای لري. ریزیډنسي استوګنځی، رهایشګاه. they have raised the issue of clean water at the conference، دوی په غونډه کې یا په کنفرانس کې د صفا اوبو مسله راپورته کړې ده. ریز راپورته کول. I have applied for a job yesterday، ما پرون د یو نوکري دپاره اپلای وکړل. اپلای معنا کاغذان مې جمع کړل. بیا هم د هیز جملې. he has a lot of homework to do، ده ته ډېر کار پاتې دی چې باید ویې کړي. she has to go، دی باید ولاړه سي. he has to clean my room، دی باید زما خونه صفا کړي، کمره. he has a lot of friends، دی ډېر ملګري لري. she has a lot of work to do، دا باید ډېر کار وکړي، دې ته ډېر کار کول پاته دی. he has a lot of problems، دی ډېرې ستونزې لري، مشکلات لري. she has no money، دا بالکل پیسې نه لري، د دې سره بالکل پیسې نشته. بېرته د هیو جملې. they have not helped me، دوی زما سره مرسته نه ده کړې. I have opened a bank account to save money، ما د بینک اکاونټ خلاص کړي، کاته خلاصه کړله چې پیسې بچاو کړمه، بچت یې کړم. سیو خوندي کول، بچاول. I have tried a lot for a job but in vain، ما د نوکرۍ دپاره ډېر کوشش کړی دی خو هغه پالتو. in vain معنا پالتو، ضایع. او have you a precious car، ایا ستا سره یو قیمتي موټر سته؟ ایا ته یو قیمتي موټر لرې؟ ګران. بیا هم هیز. he has got a new car، د یو نوی موټر ترلاسه کوي، یو نوی موټر په لاس ورغلی. ګاټه نه هم راځي، ګاټه یې موږ استعمالولی شو. she hasn't got any money، یا she hasn't gotten any money، دې هېڅ پیسې نه یې ترلاسه کړي، دې لږ پیسې لا هم نه دي ترلاسه کړي، حاصلې کړي. he hasn't got any time، ده هېڅ وخت نه دی پیدا کړی، وخت یې نه دی ترلاسه کړی. she has never been to China، دا هېڅکله چین ته نه ده تللې. been لکه gone دا رقم استعمالیږي. she has never gone to China، خو been ډېر ښه دی. بیا هم have. I have nothing in my wallet except my ID card، زما په بټوه کې، بټوه ته پړ سم my wallet م، زما په بټوه کې زما د شنه کارډه بغیر بل هېڅ شی نشته، زه یې نه لرم. آی ډي کارډ شنه کارډ ته وایي. دا آی ډي آیډنټیفیکیشن د دې پوره نوم دی، آیډنټیفیکیشن شناخت ته وایي. do you have a pen in your pocket، ایا ستا په جیب کې قلم سته؟ I have an older brother، زما یو مشر ورور دی.
We have done some extra work also. موږ یې څه زیات کار هم وکړی. I have met you several times before. زه ستا سره څو واره مخکې هم ملاو شوی یم.